چې عمران خان په دا وطن په دا ملک په دا قام خپل بچي قربان کړل، خپله فیملي یې قربان کړله، خپل ځان یې قربان کوي، خپل عزتمندو درنو مشرانو کشرانو په دې ټایم باندې مونږ دلته کې موجود یو. په دې وخت ما سره زموږ لیډر د بلوچستان زما د خوږې صوبې غټ لیډر بلوچستان صدام ترین صاحب دلته موجود دي او دا زما خوش نصیبي ده چې په دې ټایم زه د دوی سره ناست یم ولې چې د دوی هر آواز د حق او د سچ په لاره دی او څنګه چې د عمران خان صاحب وینا ده په هغه وینا باندې دوی عمل کړی دی او دا عمل خپلې صوبې والا ته او ټول قوم ته دا وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین په دې باندې عمل وکړئ او په دې باندې خپل ژوند تیر کړئ نو تاسو ته مشکلات وي خو وقتی طور به وي او دا مشکلات به ختم شي. په دې ټایم ما سره قادر خان موجود دی. دومره مشکلات فیس کوي د عمران خان صاحب جھنډه اوچتول د هغوی نوم اخیستل د هغوی تصویر اوچتول په دې ټایم باندې دا ډېر مشکل دي. نو څه یره څه ډر څه خوف ستاسو په زړه کې نه راځي چې خدا نخواسته تاسو ګرفتاري وشي یا څه مسله مسایل زیات شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یو خلوار لفراد خان بای ته موږ شکریا ادا کوو ستو دغه چې ترالی او د موږ انټرویو دی واخستو اواز دی بلند کوي. بل دا خبر ته کوم فراد خان بای زه یقین وکړ یره او ډر الله او د الله رسول بغیر نه موږ چا ان شاء الله نه ډاریدو او بل خبر دا درته کوم صدر غټ واولین ترجیح موږ عمران خان د عمران خان زه قسم درته کوم لا اله الا الله محمد رسول الله ما ته بچیان دي تر وته بچانو باندې ما باندې زیات ګران ده ته حساب لګو د سخت وخت او سخت دور کې نن سبا چا دي یو من ټایم نسته ته مر چیر ولې ار یو منټ کې منه ار دفتر کې منه مو عمران خان आवाज بلندو دغه دا موجوده تعبیر ده او تاسو ته مخ عینک کار ده سمو د امینه در زیات تر کوو سه 2 2 5 5 شپږ شپږ میاشتې موږ ځینې مرګري قسم ده یو کالم سوي د لا کوړه نه دلې مخبله دغه 2 2 3 میاشتې بار په اسلام آباد کې تیرو په لاهور کې تیرو په کور کې تیرو چیر جلسه چیر یونټ یغشته موجودیدو او د مو کومه کې ازادي ټاګر ده او ګردي پاکستان کې موجوده صدام ترين باید مو د کور کمیټي ممبر ده حقيقي ازادي ټاګر دي نو ان شاء الله تا تمام مخکم دا ویل عمران خان صاحب تر خپل بچانو باندې ما باندې ډیر ګران دا خبره تاسو وکړه خو دا تاسو زموږ د ورندار نه تاسو کړی دی چې تاسو اته بچي عمران خان باندې قربانوي ولې چې دا اته بچي خو یوازې تاسو نه جی زه تاسو ته عرض وکم ما خپل بچیان دي کدی مو د کور والا ده ان شاء الله عمران خان صاحب سره ولاړ دي دغه لپاره ولاړ دي چې عمران خان یو سچا او مخلص او ایماندار او امت مسلم عظیم لیډر ده نو ما خپل بچیان ماشاءالله ورې پټواری مټواری وویني غوس بناري وګي نواز شریف چور ولې ناری په وګي او هم تاسو نه زیات جذباتي دي الله دې قسم دې زیات جذباتي دي ستب فراد بای سوچ به ختم ذکر غټیم و ان شاء الله تاسو به ملاوم د خپل بچیان عمران خان سره سره زیات منه کی دا یو هغه شفت سوی مخ عمران خان صاحب کوم مخته سوچ سمجھ را کړی و بوج دا مخ شفت سوی مو بچیان خو نو دا اوس سوکم نسوي درولای دا یو خبره دا وره تاسو دا انټرویو بچ سو ګوري نو خلک به دا لیونه دي دا پاگل دي اصل خبره وته استوکم فراد خان یاد ساته جنونی سړی او حق او سچ ول سړی ته خلک پاگل یای عمران خان صاحب د سره جیل راخلاص خپل خله بیان کویا شاه محمود قریشی فواد چودھری دا غټ خلک ناس ولادي مې قسم دی ور صدو غټ خلک ما پورې خندل سبب ما برته ول ان شاء الله پارټي به جوړی بیا به طریق انصاف راځي بیا به زو وزیر اعظم جوړی نو غټ خلکو به خندل عمران خان پورې نو ان شاء الله موږ به عمران خان نقشه قدم باندې زو عمران خان د امت مسلم عظیم لیډر دا او دغه بلار باندې روان ان شاء الله دا شی مثابته د وخت سره بر شي ثابت تاسو دا وګورئ حقيقي ازادي ټاګر زو سیکریټری جنرال پاکستان نو ته وګوره غټ خلک خپل ودوی ویني ولې ولاړو لکه چې موږ ور صدام ترين ولاړ د ختم د بلوچستان او ډول لیډر د ماشاءالله اوپر دا لیډر د عمران خان نظریه باندې راپورټ ده موږ سره جنرال سیکریټری جنرال د پاکستان جوړیو د حقيقي ازادي ټاګر نو دای دغه لپاره جوړیو زیدان جذبات باندې او خپل کوشش باندې پورته شوی دا راته وای دا تاسو به حلفن ویلې شي دا خو ار یو کس ویلې شي زما ته بچي قربان دي زما 15 بچي قربان دي نو قادر خان چې دا به حلفن ویلې شي چې ها دا حقیقت کې زوایم او به حلفن ویما چې قربان دي ان شاء الله لا اله الا الله محمد رسول الله دا وایم سزا عمران خان ما ته خپل بچانو باندې ګران دا ان شاء الله ما بچان باندې قرباني الله پاک دې ماز ون کې ملس کاله عمران خان تور کې سي ماز بندره قیمتنه د عمران خان بند قیمته د تدغیات تسلیک جا نه منل نو مسلمان نه تاسو وګوري موږ دا یو خبر سره شي ثابتو او ولای مدانو کې دغه سم په میدان او کې څوک ولای یا غنر دا تاسو ول مخ کې سر کې ول پی ټی آی جنډا څوک نه توي چته ولای بالکل دا خبر دا بر مو په آی کوټ کې ولاړو د ماوروره نو موږ حقيقي د دې ټاګر ولا شټه غوسته پولیس ولا رسورالو ماوروره دا ولې ما غوسته دا څه چل د مارتول موږ حقيقي د دې ټاګر یو پاکستان کې حقيقي د دې کومه د انستا مو غلامان یو د امریکا له غلامي جو بدن خلاصو ان شاء الله حقيقي د دې ټاګر با د ریډ دی اډي کردار پاکستان کې ادا کوي ډیر مننه لاس کې صرف یو دغه راکې دا ولي دا څه وجه ده 75 ساله تاریخ کې داسې څوک لیډر نه و چې دغه شانتي جیالس کارکونزو چې د خپل لیډر د لپاره خپل بچیم قرباني ځانم قرباني په شاټو الفاظو کې راته وایا وای
دا جنا مخکې نالۍ او سولنګ او ګلۍ او سړک باندې موږ لګولي وو، موږ بیوقوف کوم. عمران خان اوس 28 کلو کوم شټګل وای اره پورته سوی دا 2018 کې د سلیکټ شوی حکومت راغو نو د غټ خبرې دالته د مکمل شروع کړل د لوار لمو یا کنه بده یا کنه سین او د ماشله دالته مزید اوپن کړ سم مدینه ریاست غواړم. نو مدینه ریاست ولې خبرې تاسو کې تاسو صبر ته ولګوي ان شاء الله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په نقشه قدم باندې روان ده، د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم تاجدار مدینه خاتم الانبیاء په نقشه قدم باندې روان ده، حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ نقشه قدم باندې روان ده. تاسو به سوچ ته وکړئ د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په نقشه قدم دغه پر روان ده، هغه یو نقشه قدم سره روان سي او ډر لږ جواب سي نو ان شاء الله الله به کامیاب وي. تاول بچیانو قرباني جی لوی please. وجه وای جی جی وای دا د جواب دا دی چې عمران خان په دا وطن په دا ملک په دا کام خپل بچی قربان کړل، خپل فیملی قربان کړل، خپل ځان قربان کړي، خپل هغه ژوند هغه شپې هغه کلونه قربان کړل چې د عيش او عشرت او د خوشحالي ژوند. لیکن د قوم ته پر قربان کړي نو چې د قوم ته پر خپل ارسه قربان کړي دي نو موږ بچی څه دي چې په قربان سي. تاسو ماشاءالله ډېر ښایسته خبره وکړه. دا راته ووایئ جی ستاسو هم ډېر لرې نظر ساتئ او ډېر ایکسپیرینس هم شته دی او ډیفینیټلی سیاست به تاسو سټډي هم کړئ. د دنیا په تاریخ کې د عمران خان په کمپیټیټ کې څوک لیډر وینئ؟ موجوده چې کوم انټرنیشنلی معاملات دي مسلم کمیونټي غي یا نان مسلم کمیونټي غي په یو ملک هم دا تر نمایاں کردار والا لیډر نه معلومه دي. ستا هر ملک سره خپل یو لیډرشپ ستا یو پالیسی ستا، لیکن عمران خان وای د دا تر پرسنالټي د دا ټیم انټرنیشنلی چې په هغه باندې پاکستانی کام خو اعتماد لري بین الاقوامي طور مسلم کمیونټي خو اعتماد لري چې کوم هغه نان مسلم کمیونټي د چې اعتماد چې دی په انسانیت لري یا په انصاف لري یا په چې کوم حقوق دی د هر چا د معاشري کې هر طبقه غپاغه لري اخله کوم په عمران خان اعتماد کوي. نو تر عمران خان لوی لیډر یا د میچینګ والا پرسنالټي مشتدا ټیم په دنیا کې نه معلومه شي. یو جهان مننه جی تاسو ډیره ښایسته خبره وکړله او د عمران خان ته چې چا بد نظر کړی دی عمران خان سره چې چا د عمران خان حکومت ختم کړی دی